بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو نن در سره د یوسف جان یو ډیر نږدې ملګری د هغې وایس میسیجونه هغه زه تاسو ته ښیم چې آیا د یوسف جان خواله څوک راشي نو یوسف جان په کم انداز د هغې سره میلاویږي کومه رویه وي د هغې د کم کس چې راغلی وي د هغې سره د میلاوېدو دې نه علاوه کم کسان چې هغې ته راځي یا وایي چې موږ له ویډیوګانې جوړې کوو داسې وکړه یا زموږ څه پروګرام دی هغې ته راشه نو یوسف جان چې کم تکبر کوي او کم غرور کوي نو هغه د هغې کم ملګری چې د هغې پوره تفصیل هغه موږ ته بیان کړی دی نو د ریکارډینګ چې دی هغه تاسو واورئ کم وایس میسیجونه چې دي د هغې نه پس راځو او بیا پې خبره کوو. پنځه کاله وړاندې چې کوم یوسف جان و هغه یوسف جان اوس نه دی ځکه که چې د واده کارډ راشي چې زما دا زړه دومره راډک دی که نه چې زه تا ته څه ووایم دلته دنیا خلک ځي راځي یاره وایي یو ټک ملاقات ورسره کوو یو ټک د ده ما سره په 10 قدمه کې دفتر دی او زه چې کله راشم ګاډي ولاړې ګاډی او دلته خلک راشي موږ ته د سوال جواب وکړو چې کس نیم راغلی دغسې تاسو ملاقات کول غواړي دی بس هلته نه وتښتي یا ورلایکي یاره وایي زه نه میلاوېږم که نه نو ما زه ویډیو کوم خلکو ته شو کوم چې وایي 15 کاله وړاندې چې کوم یوسف جان و هغه یوسف جان اوس نه دی ځکه که چې د واده کارډ راشي چې کم قدر او کم عزت درکړی دی نو په دې باندې شکر وباسه او زه خو ورته یم اکثره زه ورته یم زه په دې خپل دفتر کې هفتهیي طور زما چوټي زه به د خپل اخبار دفتر کې ته کښېنه دا خلک څوک د سوات نه او څوک د کوهاټ نه او څوک د بن نه او څوک د کوټې نه د کوم ځای نه خلک ما دومره په عذاب کوم خلکو ورسره یو جره ما اوس لږ یو منټ له میلاو کړو یو صرف دعا سلام ورسره کوم یو منټ کښېنم زه ورته یم په دې خپل دفتر کې به زه د چای او روټۍ نه خلاص اوسه زه به چای او روټۍ کوم خو دا ډېر لوی قبر دی چې یو انسان په تا پسې ګرځي دغه کېږي له نه څه لالچ نه څه بل څه خبرې او هغه یاره د ده سره میلاوېږم یا ورته تصویر وباسم والله غواړم چې زه په ډېر کې څه دي خو زه خو چې هغه نو دغه میسیجونه کم چې د یوسف جان ملګری و هغه سینډ کړي وو په هغې کې وایي چې یوسف جان ته چې داسې څوک راشي نو یوسف جان ورته وایي چې ما سره ټایم هغه نشته بل ټایم به میلاو شو یعنې داسې بانې ورته کوي یعنې څوک چې هم داسې لږ مشهور شي لږ داسې د خلکو نه نو بیا هغه په ځمکه باندې خپې نه ږدي یعنې بیا په هوا باندې روان وي نو یوسف جان هم دغسې کیسې هغه شروع کړي کم کسان چې هغې د خواله ځي نو یوسف جان د هغې سره نه میلاوېږي یعنې انکار کوي د میلاوېدو نه او دا کوم میسیجونه چې هغه تاسو پوره واورېده نو امید لرم ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو لپاره